بسم الله الرحمن الرحیم. چونکې دا ورځې د لولور دی او دارنګې د تریشل دي، ډېر ملګري دا یو تپوس کوي چې په دې غنمو کې چې کوم زکات ورکېدلی شي، کوم عشر ورکېدلی شي، دې دپاره څه نصاب شته دی او که نشته دی. د دې مسلې وضاحت هغه ضروري دی. په دې کې عام طور باندې دوه رایې دي د اهل علمو. بعضې اهل علم خو دا وایي چې که غنم لږ وي او که ډېر وي، د ټول کې به زکات هغه ورکېدلی شي. په دې کې موږ ته غوره رای او غوره قول هغه د دلایلو په بنیاد باندې دا معلومیږي چې د دې دپاره نصاب شته دی، او کله چې غنم او دارنګې نور فصلونه دغه نصاب ته ورسیږي نو بیا به ترې عشر ادا کېدلی شي. مخکې دا مسله یاد لرئ، یو نفلي صدقه ده، یو فرضي صدقه ده. نفلي صدقه د هغې دپاره نصاب نه وي. هغه ته په یوه دړۍ کې هم ورکولی شي، په نیمه دړۍ کې هم ورکولی شي، او دا شان په منونو کې هم ورکولی شي، او د هغې فایده به دا وي چې په صدقې سره الله په دې مال کې برکت پیدا کوي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي ما نقصت صدقه من مال، صدقه مال نه کموي بلکې په دې سره مال هغه سیوا کیږي. یو د فرضي صدقه هغه چې د هغې په نه ادا کول باندې سړی ګناهګاریږي، او دارنګې دا مال په هغې باندې حرامېږي، باقي مال. او چې کله دا ادا کړلی شي نو دا باقي مال دا پاک هم شي او په دې کې برکت هم پیدا کیږي. نو د دې دپاره په دې غنمو کې او په نورو فصلونو کې هغه نصاب شته دی، او د هغې ډېر ښه دلایل دي چې په دې کې تقریبا یوه احادیث مرفوع دي، او دارنګې څه پکې موقوفات دي چې هغه ټول 14 ته رسیږي، موقوف او مرفوع. مشهور حدیث په دې کې د ابو سعید خدری رضی الله عنه دی چې کوم امام بخاری، امام مسلم وغیرہ نقل کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لیس فی ما دون 5 اوسق صدقه، په کم د 15 وسقه کې زکات نشته، صدقه پکې نشته دی. په روایت مسلم کې د سره راغلی دی لیس فی ما دون 5 اوسق من حب ولا تمر صدقه، په کم د 15 وسقه کې که دانې وي او که کجورې وي نو په دې کې صدقه نشته، زکات پکې نشته دی. اوس 15 وسقه دا څومره دي؟ دا د عربو یو مقدار دی. د 15 وسقه د دې نه د دې وخت په حساب باندې تقریبا جوړیږي 12 منه، 6 دړۍ یا 14 منه، چونکې د دې صاع په مقدار کې د اهل علم اختلاف دی. نو څوک 2 کیلو 100 ګرام وي، څوک 2 کیلو 200 ګرام وي، څوک 2 کیلو 600 ګرام وي، څوک 2 کیلو 40 ګرام وي. احتیاط په تور باندې موږ په باندې 2 کیلو حسابونو د هغې نه به تقریبا 14 منه جوړیږي. خو احتیاط دا دی چې 12 منه 6 دړۍ یا 14 منه د دې نه زکات ورکول پکار دي. یعنی چې د یو سړي په ملک کې دومره غنم راغله چې هغه 12 منه 6 دړۍ یا 14 منه جوړېدل، نو دا به د هغې نه 10 ورکوي، 10 دړۍ 10 من دا به ترې ورکوي. اخوا چې بیا څومره سیوا چې د دې نه کم وي، 11 منه دي، 10 منه دي، 8 منه دي، 9 منه دي، نو په دې کې زکات فرضي پتا باندې نشته دی، بلکې په دې کې پتا باندې نفلي صدقه ده. هغه نفلي صدقې سره به په دې باقي مال کې برکت پیدا کوي او دا به الله سیوا کوي، لیکن فرضي هغه پکې نشته دی. او ګوره د هغې یو غټ دلیل هغه دا هم دی چې موږ وګورو څومره اموال چې پای کې زکاتونه دي، د هر یو دپاره شریعت یو نصاب مقرر کړی دی. د اوښانو دپاره خپل نصاب مقرر کړی دی، 15 اوښان دي چې 15 اوښانو ته ورسېږي نو پای کې یو چیرې د 10 کې بیا 2 الی اخره. د غواګانو دپاره خپل نصاب دی، د ګړو بیزو دپاره خپل نصاب دی، د سرو دپاره خپل نصاب دی، د سپینو دپاره خپل نصاب دی. نو چې د دې هر یو دپاره نصاب شته، نو د دې دانو دپاره او د دې میوو دپاره ولې بیا نصاب نشته دی؟ لہذا دا نصاب هم د دې دپاره هغه ضروري دی نصاب ته ورسېږي. ورنه که موږ داسې ویو چې یاره قرآن کې راغلي ومما اخرجنا لکم من الارض، الله وایي هغه څه چې موږ ستاسو دپاره د ځمکې نه راایستلي دي په هغې کې زکات دی او هغې کې صدقات دی، او لفظ ما عام دی. او یا فیما سقط السماء والعشر، کم فصل چې هغه د باران اوبه کې نو په هغې کې عشر دی، دلته لفظ ما عام دی. په دې نه موږ استدلال کوو چې یاره په هر لږ او ډېر کې زکات دی. نو بیا خدا آیات چې خذ من اموالهم صدقه، الله وایي د دې خلکو د مالونو نه زکات والو من اموالهم عام ذکر کړی دی. بیا د سپینو دپاره، د سرو دپاره، او دارنګې د اوښانو ګړو بیزو دې دپاره بیا ولې موږ نصاب مقرر؟ هغه چونکې په بل حدیث کې راغلي دي
نو چې نصاب لشتري د قرنګي دلته بل حدیث کې راغلی دي چې 15 وسقه کله ورسیږي نو پای کې زکات هغه لازمي دي الحاصل خبره غدا شوی چې یو نفلی صدقه نه نفلی صدقه په لګو ډیر ټولو کې دا هر چې فرضي صدقه ده نو دا غیر لپاره نصاب شریعت مقرر کړی دی 15 وسقه چې دا غینات 12 من شپږ دړي یا 14 من جوړي چې ته ورسېده نو هر سړي باندې دا لازم دي چې هغه بدا زکات او د عشر ادا کوي چې هغه لسم ده عادل تو سده یو خبر یاد لري چې کم فصلونه هغه په باراني وبو باندې د خړونو او د کویانو او دارنګ د نهرونو په وبو باندې وبشوي نو پای کې بیا لسم ده او په کم کې چې مشقت پی لکه په ارض باندې او بشي وي خلک ولا په منګو کې وبرا وړي وي په ټینګو کې وبرا وړي او د فصل وبکړي بیا په حدیث صحیح کې راغلي دي چې کم فصل هغه په دې قسم وبو باندې وبشي بیا پای کې شلم ده یعنی مثال په تور باندې شل منو شو یو من بته ورکه او کچرته په باراني وبو باندې یا د نهرونو په وبو باندې وبشو چې شل منو شو بیا به دوه من ورکه څومره چې مشقت سوا کیږي او بیا په دې کې عشر هغه کبيږي هذا وبالله عز وجل التوفيق